أنا العبد الذي كسبا. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې موږ چې کله لمونځ کوو د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مذهب باندې، نو د رکوع د مخه او د سجدې د مخه لاسونه نه پورته کوو. زموږ دپاره په احادیثو کې هغه کم دلیل دی، هغه کم حدیث شریف دی چې موږ په هغه باندې عمل کوو او رفع الیدین یعنی لاسونه پورته کېدل د رکوع د مخه یا د سجدې د مخه نه کوو. محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دا دی چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مذهب باندې لمونځ کوو، نو هغه لمونځ موږ ټوله په احادیثو باندې ثابت سوی، د ټولو دلایلو سره موږ دغه لمونځ کوو. زموږ په مذهب باندې چې رفع الیدین نسته، چې کله یو انسان پر لمانځه باندې ودرېږي صرف د اول تکبیره سره به لاسونه پورته کوي تر غوږو پورې، بیا د دویم تکبیر چې رکوع ته ځي دلته لاسونه پورته کېدل نسته، دغه رقم چې سجدې ته ځي د لاسو پورته کېدل نسته، یا د سجدې څخه چې راپورته کیږي چې درېږي دلته د دغه تکبیر سره د لاسو پورته کېدل نسته. موږ دلیل لرو په احادیثو باندې دغه عمل ثابت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم لاسونه وروسته بیا نه دي پورته کړي، یعنی په بخاري، مسلم، ترمذي، ابو داود په دا ټولو کتابو کې یعنی په صحیح ستو کې دغه احادیث موجود دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د رکوع د مخه لاسونه پورته کول. خو البته زموږ په مذهب باندې هغه احادیث دا منسوخه سوي دي، هغه منسوخ دي په هغو احادیثو باندې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به بیا وروسته و صحابه کرامو ته ویله چې تاسې لاسونه مه پورته کوئ په لمانځه کې. اول حدیث زه تاسو ته وایم د ټوله سند سره: حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال: وفي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. دا د ترمذي شریف حدیثو چې تاسو تم د ټوله سند سره وویلی. د دغه حدیث شریف لمبر دی 250. باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع الا في اول مره. دا د باب عنوان دی، د صفحې لمبر دی 1663. دغه رقم په مسلم شریف کې هم هغه حدیث شریف موجود دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د لاس د پورته کېدلو څخه منع کړي دي. د حدیث شریف د جابر ابن سموره رضی الله عنه دی. وعن جابر بن سمورة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم امر دی چې صحابه کرامو ته وایي چې تاسې لاسونه په لمانځه کې مه پورته کوئ، بلکې په لمانځه کې سکونت اختیار کی، ساکن سی یعنی سم سیده ودرېږي، د لاسو پورته کېدل مه کوئ. نو زموږ په مذهب باندې موږ په دغو احادیثو باندې عمل کوو چې لاسونه په لمانځه کې نه پورته کوو، یعنی د اول تکبیره ما سوا نور د رکوع په وخت کې د سجدې په وخت کې رفع الیدین نه کوو، لاسونه نه پورته کوو. د حدیث شریف لمبر دی 410. د مسلم شریف د باب عنوان دی باب الامر بالسكون في الصلاة والنهي عن الاشارة باليد ورفعها عند السلام. دا د باب عنوان دی د مسلم شریف د صفحې لمبر دی 240.
محترم وروره دا زموږ د مذهب هغه دلایل دي چې موږ رفع الیدین نه کوو. البته دا رقم نو په صلحاو احادیث په دې کې موجود دي چې موږ رفع الیدین نه کوو، هغه په کومو احادیثو باندې موږ عمل کوو. خو البته دا یوه خبره ډیره مهمه ده چې احادیث صرف په دغو حیثیتو کې نه دي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو خزانې هغه ډیرې لوی خزانې دي صرف په دغو حیثیتو کې چې ابو داود دی یا ترمذی ده یا نسائی ده یا ابن ماجه دی یا بخاری ده یا مسلم دی. صرف دغه د احادیثو کتابونه نه دي. بعضې خلک په گمراهی کې اچي، په هلاکت کې اچي، نور ته وایي دغه د حدیث کتابونه دي. د احادیثو کتابونه ډیر دي. تاسې کولی سئ چې د لا ښه دلایلو او د لا ډیرو دلایلو دپاره آثار السنن دا وګورئ. باب ترک رفع الیدین فی غیر الافتتاح، صفحه نمبر یې دی 104. دغه رقم تاسې راولاړ سئ. د مذهب نور کتابونه چې زموږ د مذهب نور کتابونه دي هغه تاسې وګورئ. آثار السنن تاسې وګورئ، په منهاج السنن تاسې وګورئ، صفحه 142 جلد دویم، صفحه 142 جلد دویم، تاسې هغه وګورئ. نو زموږ په مذهب باندې چې موږ عمل کوو په هغو احادیثو باندې کوو چې په هغو کې د رفع الیدین ذکر نسته، بلکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د لاسو د پورته کېدلو څخه منع کړې ده. دا چې څوک وایي چې په بخاري کې ډېر احادیث راغلي دي یا په مسلم شریف کې، زموږ د محدثینو زموږ د علماو اقوال د هغو احادیثو په باره کې دا دي چې دغه احادیث دا منسوخ دي. دغه احادیثو دپاره ناسخ هغه احادیث دي چې په هغو کې ترک د رفع الیدین راغلی دي. نو منهاج السنن، آثار السنن او دغه رقم د مذهب نور کتابونه تاسې وګورئ. الله جل جلاله دې موږ ته په صحیح طریقه باندې پر هغه طریقه باندې لمونځ او ټول عبادتونه را نصیب کړي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم به کړي او په هغه باندې وفات سوي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.